خلکو قرضې اخیستې دي او اوس روپۍ واپس نه راوړي. عجیبه خلک دی. وردېږه دا څو دي؟ 100 وردېږه 100 200 300 400 500 600 روپۍ دا دي او 800 مې اکته سړي له ورکړل دي او اوس هغه روپۍ نه راوړي. مړه عجیبه خلک دی. داسې کار کوم چې زه ما قراردارو پسې هغه روپۍ ترې رالمه، دوی ته به په مخه څوک انتظار کوي. دلته موټر سایکل کې تیل هم نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه یې؟ او غزاره ده هلکه ولې تا څنګه راپېښه وکړه؟ ته چې شل راړې دلته ملا یو 50 روپۍ قرض را بیا به والي. ولې ما سره ما څه خپلې فیکټریانې دي یا ما سره د روپو څه کارخانې چې ته به هر ورځ راځې ما له 50 روپۍ راکړه. پاڅه کوشه دی موټر سایکل نه کوشه که نه وژنم دی. د موټر سایکل نه کوشه. زه ته د موټر سایکل نه کوشه او ته بیا نه شي کوشه سیده ځه. ما سره د روپو کارخانې چې په مخه راځې 50 روپۍ راکړه او 100 روپۍ راکړه. دماغ راله دی وړو خواړه. اوس داسې کار کومه چې ځمه قراردارو پسې هغه روپۍ ترې رالمه او که نه یې راکولې نو پرېږدم یې نه. والله چې دا سر یې د هغه په دې سر مې داسې درد دی که نه داسې. خو داسې کار کومه چې اول ځمه دې قراردارو پسې ګرځمه بیا راځمه په دې موټر سایکل کې به یو 2-3 لیټره تیل واچو او دا په دې ځای ولاړې محفوظ ځای دی. که باران کېږي ایسې هم سوری دی. ګلسین خپل بدل چاته نه دی پریښی. اوس به د 50 روپو په ځای د 500 روپو پیټرول وباسم. غلا مې نه کوله خو تا زه په غلا مجبوره کړم. اوس به خامخا غلا کوم. ګلسینه دقه ټایم دی ورځه پې یو 3 لیټره خو ترې وباسه چې نن خو د خرچې کار وشي که نه. دا 50 روپۍ به تا ته ګرانې پرېوځي. د دې 50 روپو په ځای به زه تا ته 500 روپو پیټرول وباسم. دی خواستې چال څه نه ورکوي خو ورته چې 400-500 روپو تیل ترې وباسمه. غټ شوم دی. 50 روپۍ به دې راکړلو نو دومره پیټرول به مې دننه ویسته. ګلسینه دا شته دل پوره دي تخته که در باندې راغی نو د بوسو سقیدن جوړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ترالی خیر دی؟ او خیر دی. دا څه دي؟ دا خو تیل دی. دا دې د کم ځین پیدا کړه پټ ټې کړه که نه دا خو ما موټر سایکل اخیستی اوس مې خرڅ کړو د هغې نه مې ویستي اوس مې خرڅ له راوړي ته علي. دا د 100 روپو دي. دا د 400 روپو دي ټول. که په 300 یې راکړې جو علم درنه. نه اخري 300 روپۍ راکړه ځه. نه اخري دل 300 راکړو. ځه راکړه ځه غټ شوي. نو دا وایه د غلا خو نه دي. نه د غلا نه دي. السلام علیکم ولاړم. قرضدار خو مې په لاس رانه ټول د خدای تعالی غلو. خو داسې کار کوم زه د موټر سایکل کې یو 2 لیټره تیل اچوم او زه مار پوری ته ډېر زیات یخ دی که نه. ودغه چې سټارټ یې کو د موټر سایکل خو بیا زما په زړه لړقول دی. دلته د پیټرولو بین دی. دا بین دی چې ټینکۍ نه دا سر چا کولاو کړل. د موټر سایکل خو نه سټارټېږي چې دې کې دا چې چل دی. موټر سایکل کې دا څه پراخ راغی. دا خو اول سټارټ کېده اوس یا الله خیر را پېښ کړي. هله موټر سایکل خواران خوړل د دې کې زما په خیال خامخا ته وردېږه چې د ټینکۍ زه وګورم چې دې کې تیل شته که نشته. هله
دې کې خو بیخي تیل نشته وختي خو په دې کې 6 لیټره تیل و اوس خو دا بیخي خالي ده دا خامخا چا چې چل کړلی ښه خامخا د دې نه چا تیل ویستې دي خو دا کس به بیا لازما دې ځای ته راځي داسې کار کوم چې کانډر شاته ورته پاټېږم د ده زه سر د هغه مده زه پرېږدمه کم ځای اوس به ده سره زه ګورم وختي خو مې ته د 300 خرڅ کړه خو وردېږه یو 400 ته وباسمه کار به ټیک شي ګلسینه دقه ټیم دی ورځپي Nope. خالکه د موټر سایکل دا تیل دی وباسي دله ما 50 روپۍ نه ورکړې اوس رانه د هغې زور باسي لږ صبر وکړه تا سره به اوس زه وګورم په تا به زه ټوپونه وواهم ورته غلی پسې اوړم که نه چې دی زما کش وانهوري او ونه ته راپاڅه لکه اوس راپاڅه اوس راله الله په ګوتو راکړه ته د موټر سایکل نه دا تیل ته ولې ویسته 3 لیټره یې ترې ویستې دی اوس دا نور وباسي دا خو زه چاټ له کېنولم اوس به زه ستا سر وداغم ماما دا خو ما شوړه کوم ما خو ته تیل نه ویسته ما چې پاک لکه شي دته شوړه کوله ته ما لیدې نه غړ ډبرې پسې راغستی دی اوس په رڼا ورځې زما په سترګو پاټی لګې تا خولې غږ که سیده ده خدای دې په لیوانو سپو مات که